مخکې پر دغه صفور د مؤمنانو د کافرانو د منافقانو د ټولو حالات اثبات شوي ول. اوس نو وروسته د ټولو ته الله پاک کتاب دی. الله پاک اوس نو د قرآن کریم د نزول هدف چې د قرآن کریم د څه لپاره نازل شوي نزول یې دغه دی چې ټول خلک د الله پاک و طرف ته راوبلي چې الله یو وګڼي، د الله سره شریک ونه کړي. دغه د قرآن کریم مقصد دا لومړنی مقصد. دوهم مقصد د قرآن کریم دا دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت ثابت دی چې دا په حق سره رسول دی، دا د ده په رسالت کې شک شبهه او دروغ نشته، بله دا خبره. بیا نو رفع د سوالو دفع د سوالو د شبهات کې چې کفارو په د قرآن باندې کوم سوالونه او شبهات واردولي د قرآن کریم په باره کې د هغو دفع کوي. نو دغه درې مقصد اهم دي. نو لومړنی مهم مقصد د الله پاک په وحدانیت ته خلک رابولي دا د آیت په پوه شروع شو هغه د آیت څخه یا ایها الناس الله وایي ای خلکو اعبدو تسې عبادت وکړئ ربکم د رب خپل. عبادت مختاره کړئ بله پاک پرېږدو. د عبادت څخه مراد د الله پاک توحید دی. اعبدو ربکم یعنې خدای واحد په عبادت کې وکړئ، دا خپل رب او د الله څخه هم تعبیر په رب وکړئ. ولې خو چې رب نه وي هغه حق عبادت نه لري. رب په معنا پالونکی چې هر څوک ستا پالنه کوي هغه د دغه وضع چې متابعت یې وکړي شي، د هغه اتباع وکړي شي. نو اعبدو تسې عبادت وکړئ ربکم د رب خپل. کوم رب؟ الذي هغه رب خلقکم چې هغه جوړ کړي یاست کوم تاسې د عدمه څخه پیدا کړاست، هېڅ اصل و اساس مو نه و. الله تعالی و چې تاسو چې شکاست جوړ کړئ. والذین من قبل ایمان سره په دغه عبادت سره د الله پاک د چا څه به ځان وساتي د اور. اوس نو زما خبره تېس خلاصه واغېدله چې د دغه ځای څخه چې دا اوس موږ د قرآن کریم د کوره څخه یا ایها الناس څخه مطلب دا دی چې خلک را دعوت کړي د الله پاک و توحید ته، د الله پاک په یګانګي. مګر پر دغه توحید د الله پاک قرآن کریم پنځه دلایل وڅښي. په پنځو دلیلو دا خبره الله پاک په روښانه کړي چې باید د بل چا عبادت ونه کړي، خاص د خدای جوړ کړي. اول دلیل یې دا دی چې ته یې جوړ کړی چې هر چا ته جوړ کړی په دغه په تا باندې غټ احسان. که ګوره ډوډۍ خو هلته پرېږده ستا ته درکړې ده. اول وار ستا ته جوړ کړی چا جوړ کړی؟ خدای. خلقکم الله پاک وایي چې تاسې خلق کړي یاست. نو خو هغه څوک د عبادت وړ دي که بد خلق کړي یاست. نو ته بد ته ولې عبادت کوې؟ که لمر موږ جوړ کړي نو لمر ته ولې عبادت کوې؟ نه خو موږ نه یې جوړ کړي. هر چا چې ته جوړ کړی د هغه په تا باندې غټ احسان وي، د هغه چا عبادت وکړه. نو د هغه رب عبادت وکړي چې تاسې جوړ کړي یاست. اوس نو په دې کې سوال دا راوګرځېدي چې موږ نو ولې خدای جوړ کړي؟ موږ خپلو پلرو جوړ کړي چې موږ پلار نه راځو د کومې خوا کې ده. الله هغه ځای ورته روښانه کوي والذین من قبلکم او هغه کسان هم دا جوړ کړي چې ستا د مخه نو چې ستا پلار په خپله وجود جوړ شوي تا به څنګه کوي؟ خو ستا پلار په خپله په وجود کې به چا ته محتاج دي، خدای پاک ته محتاج دي. نو ته ځان پر پلار نه شې فرانولی چې زه پلار جوړ کړی یم. ولې خو پلار لا بل چا جوړ کړي، نو هغه به د خپله ځانه فرانه و تا به څه وکړه چې تا به څنګه جوړ کړي. نو په دغه ځای کې د الله پاک پر وحدانیت یو دلیل پېښ کړي. دغه دلیل یې په انفسو کې د انسانانو دی. خپله یې خپل ځان ته متوجه کړي، په خپل ګرېوان کې سر کښته کړي وګوره چا جوړ کړی. ستا پلار چا جوړ کړي دي؟ تا پر پلار ځان تاوانه کړي، تا هم کوه چې په بت ځان تاوانه کړي، پر لمر ځان تاوانه کړي. ولې لمر کوم چا جوړ کړي؟ خدای جوړ کړي. هر څوک چې مخلوق شي بل څوک نه شي خلقیلی، هغه ته خلق نه شي ورکولی. نو دا یو دلیل پېښ کړي په دې خبره باندې کیدای شي چې په دماغ کې راغلي ترجمې په ګوتو ووایي یا ایها الناس ای انسانان اعبدو تسې عبادت وکړئ، یګانګي وکړئ، خدای یو وګڼئ په عبادت کې. څوک ربکم د خپل رب مال د رب په توګه سره تعجب وکړي، د الله په نامه یې ونه کړي. په دغه کې هم ډېر انسان متوجه کړي چې هر څوک چې پالنه کوي، هر څوک چې ستا تربیه کوي هغه د عبادت وړ. هغه رب د رب لپاره صفت واچوه الذي هغه رب خلقه چې هغه جوړ کړي یاست کوم تاسې. والذین او هغه کسان یې جوړ کړي، دغه والذین عطف په دا کوم باندې او هغه کسان یې جوړ کړي دي من قبلکم چې د تاسې مخکې تېر شي دي، هغه یې هم جوړ کړي دي، هغه هم خپله نه پیدا شي او دا عبادت وکړي. فایده دې سره وشي لعلکم تتقون. لعل په تحقیق سره کوم چې تاسې به تتقون، تاسې ځان وساتئ د چا څخه د اوره څخه. هغه چې ته ځان وساتئ هغه وخت چې هغه جنت ذکر کړي، یعنې تتقون من النار. تاسې به ځان وساتئ د اوره څخه په دغه عبادت سره، دغه ورته لاګردان شي د اوره څخه. اوس په دې ځای کې په د آیت کریمه کې دوه ځایونه دي. یو ځای ایها الناس ته خطاب دی. و عبدالله بن عباس څخه مفسرین روایت کوي د عباره وایي چې ارلته فیا ایها الناس خطاب وشو، دا د مکې خلکو ته خطاب. او که فیا ایها الذین آمنو سره خطاب وشو، دا د مدینې خلکو ته خطاب دی. ولې یا ایها الذین آمنو په مدینه کې خو مؤمنان ډېر ول. نو هغو ته چې خطاب وشو هغه کې باره شرایع او احکامو ته بیانوي،
فيا أيها الناس فتاوس أكل توحيد فرض عواتي وإذا ما كي خلق وقل مشركان وما كي تختار وما كي وقل بتختار ده الله بن عباس حلوان نقول محكمين فسروا وجاء ذلك مثل كذا عبد الله بن عباس تحب رواية التربية ويفلاح ذلك رواية السند العريس تنزول إلى حديث اعتبار بل كذا سند وكيف القرآن الكريم كل هذا القرآن الكريم نفس تشوفه نفس تشوفه على هذا رواية من هذا قتل الولي فذاك سورة البقرة تقول في الأشياء وفصلت التي كل مشدار كل ما دليل شفرة وآيات نور قلبك مدينة كنا جسدين خدام آيات كلمة هم دليل مش نازل في مدينة كلي أو كتاب مكتوب في البداية مثلا فلا يا أيها الناس رأس مدينة كنا جسدين مثلا يا أيها الناس كتاب كما خاو أهل مكة توي رأس مدينة كنا جسدين مكتوب في البداية كتاب ليه تقول يا أيها الذين آمنوا خطاب براسي أغلب هذه مثال فطور فما كنت بنا يا أيها الذين آمنوا خطاب نبغي معيار مري فبغى زي كذا يا أيها الناس ده خطاب عام لي تشير من كيف خطاب بهم فلان كمؤمنان بهم فلان كيهود ونصارى بهم فلان كمشركات بهم فلان كل إنسان على الأفراد تجرب آيات المدينة كنا نقول مقتول خلي مخاطب بتأغل كهذا قد الكتاب عشان تقول خذ الكتاب وصلاة وعبودية عبادات خذ استسوى الله ورسوله شو مؤمن ويتفهم في المنزل ولا انتبه في كل ذلك العبادة كتاب التوحيد وقال صفات يوم مشيت نور سيدر المسافر في تشفى عبادة موديلا كده عبادة أحسان جمال مؤمن كتاب تعبدون هذا دوام في العبادة يعني وكذا هذا خيرات دوام وقال الكريم في ذلك سراجي يا أيها الذين آمنوا يا تسامح إيمان ولا آمنوا إيمان رأوا خلاص من الأسرار والدين يبدأ كل قائم من نام جواب إيمان رأوا خلاص تحسب حسب الشكر نص التي جواب ده ببرا إلى آمنوا أما شو تكيد ده ما أشيله وام في الإيمان والكتاب تجينا وانا وشيء تجيني بالتهم شباب الناس هم إنهم شامل في يهودي ونصراني شامل في مشركين شامل في العالم كله في الكتاب مؤمن خد السيرة ولا ما في الكتاب شو عبادة كل خمس عبادة من الولاء أعتقد هذا فعلا مش عبادة فدائما نفسه وام في العبادة تشترين الجارة تدافع مشرك تبع عبادته في زمانه أقتل في مدى المسك كيف قاتل الأخرين فقالوا كذا بل كذا فعل مكتو إخلاص بعبادته وبالشرك على قاتل يهودي ونصراني تبع عبادته وكذا أقتل هم بقى معناه بقى عبادته على تفعل كيه بقى تيقظني تشاهد وكذا إذا خالص وجود في المرة اللي كانت تسلم سنة بتاعي على كمان وكذا إنما تفتح أمر بعبادته تسوي معناه دوام راش وأهم مشرك وكافر تسوي على خدام أنا في الإخلاص في العبادة الخاصة الله تكفار والبر وأما بارجت لازم بخبر الخلاص وقيت الناس وجزائي الناس بارك كم خبر مشغول سأخاص مكتوى لا وتكتابي أو خبر تكني بزعفة أصلي يا أيها الناس وطول إنسان كتابي مؤمن يجب كافر يجب الرجلان من الوضع مؤمن الفارس فار وأكيد سنة عبادات ممكن فارق الرمار تكاسل وتجويا تحصل حاسب لا زغبان ولا شيء الله في العبادة فهي ذكر أساسا فسيب له خبرة تبع مكتوب لعبتني ذاك شديد هو كرجل كار إسحاق عليته لعنه سورة المنادى صار بند كرجال أميد كارلان فخبرات كما داس كي كان بنح فركته لعل الشيء يكون تاسبة تكون زان وساتي إنه داخل على طاقة كلام كلام على طاقة كل أشياء كل ما يجوز لا كيف دانيته فأميد طاقة شوفي شبه جامعي فما تداب ويسك فبنوش أميد شيء هو شيء نبوسه ولا على فريق السنة الشام هذا طاقة كلام لجيب الحارة في فجر الرسيل ذلك كلا عنده فمعناه سرب خير هذه الأخلاق فقلت برا سبب يسي كلا عنده فسبب سرب الإنسان هذا عبادة تكون فايسة تكون ذات أورسة وسبيل معناه سبب خير سبب يسي أو سوف تطيل تتغلى عليه رغم هذا الترجبي من قروش نسبته وعقد واحد أهل مخاطب وعبدو سرب هذا فاعل وعبدو تشوف تخبر عبادة إيه خلق وعبدو عبادات وكي لعلك شيء تشكر بما يمكن فاسمة تكون جان وساتي عطفنا بكل عبادات برا يكن لا يجحى مخاطب وخلاف أخلاصي بنوك في الصوت فقط فقط عبادتنا غشب وامتخي وقتها هذا جماعة مطابق وميضا برا في ذلك وأخلاق من الأورا سخواتك في عبادات سنة وزما قلت كداس أصلا كوجيسي سلا عبدك في أميد حمل كين وأميد عبد مرادي شام مخاطب به في عبادة سنة سلا عبد شيء استافر أميد استافر عاقبة جناه كن فاسبة تكون جان الأورا سخواتي أو يا بأمور ولا ما وجه العالم مع ناس الدكتي وارو وكيج فصلاف سلطان عبادة تكون فاسبة تكون جان الأورا سخواتي يوم بدي فدان آيات كلمة كده على فاكر وحدانية بمديش شدوا حد وكي غير واحد بعبادة كمان مخبانا بدي مشكلة في ذاكرة استعرفتي أرجع استحقق في ذا عبادة واجب استحقق في ذا عبادة واجب أصير هذا آيات كلمة الشراكية سلور بنا إلى فجأة آيات يعني إذا أخذ لي أنفسكم سيسكن وفيكم متوليات الشيء الذي هرق ورأتم الذي خلقكم وسبيات كلمة الذي هرق جعل شهادة
ګرځولې د خلقیې د رسوب سیس لپاره الارض مځکه یې کراشن خش ګرځولې د مځکې سره لپاره فرش جوړه کړې ده دا دلیل سفلوي کړو سفلوي معنا ښکته په مځکې کې متوجه کړو دا مځکې چې ټول وګوره ستا لپاره کراش دي پر ګرده کار مې اخله دا یې یاو والسماء بناء والسماء اسمان ګرځولې على فاق بناء دا یې بام ته ګرځولې ګوره خونه یې جوړه کړې ده بام دا یې بیا دلیل علوي دی واسمانو ته وایي ګوره د ورې ټکو لوستل خو اسمان ته نه وایي چې کومه زیات څنګه بام څنګه پوښتلې دا یې دوه دلیل وأنزل من السماء ماء وأنزل أو لا أخذ يفاتنا بالكلج من السماء بأثمان السماء مبانا بالكلج دا يدريون دا جلس جات دا بلدي وسكيوي تمسكني بأسمان ما بينسكي متوجه تقول دا أبتس من رأيه أتا دا شيء وقوتك جانا جارة أولا كمان نله دون أبرا وريش وشكورنا بسرانيس دون أبرا وريش دا سن وغور نجر بشنس أنا إذا كنت متوجه دا كابتو في دا يدرين وأنزل من السماء ماء ما دا بلدي وسكس فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج جانا على فاقة يستيجي به فدغ باران وبوسر من الثمرات اللي يوجد اسمه كذا يستيجي رزقا رزق لكم استاسكنا نوير ويستي أهم سكالة فارة رزقي يتبع بي أفاقوي في أفاق الأرض والمتوجيسي فدا أحناف وأطراف الدودوري المسافة وهذا النوير أفغانستان كسا زيني نوير فديالا فكري تلتبع زيني نوير كيف بك أمنقش وطوائي وريا آب ورفع أغلى تكشو بسنا ما نلعي وده أفاق تقولي فجنتك ترى كم كان يبيع الأفاق باشي أو ده شاد فاق الإنسان ولا قد استفاد فارغ ده يبيع دليل أفاق اسمه الطلوع بيع الأفاق فضاها الكلمة ترفع يقال هو دليل بأن تسكم وقت أنت متوجسي سلوك ولا يدل عليه وجه مخلوق متوجس شمسك يا فرش التجورة أسمان يضار التجورة أو ده أسمان تخد وبدل تمال دي كده فوسط كده جنبي كده أسمان متوجس كده بريجا أفاق تبارك فجنتك كده فضاها طاران سرسال فارغ ميوير أو ده كده شيء عنهم سال فارغ رزق فأنا ما رأيت ما جوه تقوله من عايش سلوك ولا إله ترى وصل على فاق ذاك تبارك شوية كده ما يجي أسمان ما جوه ترى ذكر ما جوه كده وفزد ترى ورم ميوير زد ترى كده أو تفهم ما جوه كده أو عبادة المتبرج كده بكل إنسان فورزق خلاص على فاق وده فتنك كساجر أو راسك استخان ما ده كده سر بجأ بسوا استخان لم ذكر على فاق استخان ويرسك ما هو يتجدي بجاه أو سر المرتب كاوه والمرتب فلس بكلم مقادة على فاق ما قد وصل فيش وصل جواب فيش يقولون ما هو يرسك ما هو أو سر بقول في دربار كذي يعني مثلا بكر شيء تولي تشوفين تولي المرتب تولي تولي وايد تولي وكذا ينوان شيء أوه في شغلان من جشتي متى خرج على ناري كنت على فاق ده في الجد لا كذا مال نفسي أو ده غير كم فعلوي جسم كيف وسفلوي جسم كيف وسكيك أو ده غير كفاح كذا إنسان متوجه واسمه أول كذا يقول في الجوع ده لو كمون أرض فراشة إذا كان يسيس خار فراش بالفول ظاهرة وسط كل سياسنا هم بديهم متكفي بمج ظاهر يازين بديهم متكفي جذب كل شيء كله متكفي بال كده ركن نفسه أخذ كذا فراش فرش وده بديت كروان أو ده إنسان خار فرش فرش ده تزاد نصر بسرواج ده كم بشكل كرة لك بال بديه ده فراغ أخذ كرة هذا بيتو هو برياضه وخليج أجسام ووقت جتوج ده فراغ بني برياضون وغرون ولا تدري لا يواجه إنسان في الآفاق إذا شمس تشتغلوا يواجه أسيا برياضة توجد أوروبا وأفريقيا وأمريكا وأستراليا ولا برياضون ولا تفريزه ده يوم برياضة تشوف برياضة مبنية ده يوم اللي بتشتغل مستعار نفسك وتجونا فراغ مكتر من الكروان سرا بفرشوال سر كيس مير من آفاق نلعب ده كل إنسان الناس قد ذكر بني ولا الإنسان فتور ذكر بالبنش فإن ربا بني ولا برد يخطط كذي فأرمي يخسر كل فائدة جديد في الكرة بني ولا مزن ده كان في الكرة ولا بيكون بسواري وصابور يقول كم جنب في أروي ما سبوا له فاتن يقول في أسمان أم جبين تراوت ذكر أسمان تراوت ذكر من أروي وصابور أسمان خدي بس أهم الورد بول الورد مستضاف الورد الشعب كان خلاص آخر ورد هذا أسمان آخر كذي فأسمان تقطع إنسان دام ذاك الشيء فبذكر شيء مفيد ذكر يا قوي جاذبان اللي كأن روانا نحس خلق راك شيء بار اللي ذكر تشكيل أسمان الكل ولد أسمان خاصة فاني فبذكر بني ولادي يبدأ ذكر كنا يوالي يبدأ يوالي ذكر أسمان يصير تكرر وأخذ يطلع كراش أو تقوى نفسه تكسر الإنسان ده القرآن الشيان والتكوين أكثر إشارة منه ديني كسان فجد يقول أشياء في ذكر القرآن نبدأ غلط الدخل فكراش الوراق كراش لا من استكار هذا الكلوبيت سلاسل استكار كار نحتاج كنتنا نيجي برابط نسوي كنا بيسوي فريوقت إنوانا غني لكن إنوانا هم جونا ده كار ده إنوانا كراش ده مذكر نحن القرآن كرام دودو لا ودي خدي يخد سنايد فرميري لا تشني حسنات ده بدي إنوانا خدي بدي لك نذكر لا سارة
نو ځکه ټول الافاق موږ لپاره تراش ګرځولې ده ما ویل خو داسې د کلیته سره نه ده تاسې دې کړی یو بل اصلي د تراش کړو بله خبردار چې ځکه خو په دریابونو هم د هغه کوم دي چې پاس انسان نه پکښې اوسي په ځکه غرونو هم د هغه کوم دي چې پاس انسان نه پکښې اوسي وایي هغه که څه ظاهره د انسان بودوباش نه پکښې کېدلی خو د انسان د بودوباش لپاره هغه مکمل دي هغه اسباب زرعیه دي که دریاب نه وي د یو ځای څخه بل ځای ته نقل څنګه کړو که دغه دریاب کې پکښې وي چې د ده لپاره به ژر ورسېږي بل په دغه دریاب کې داسې معادن او داسې شیان شته چې د انسان په ژوند کې به ښه ورځي لکه د ماهي غوښه څونه که تمامه غوښه ده دا ګرد ملکونه دي تشي دغه دریاب د غوښه ټولې دنیا کې صادروي معدا دغه دلته ستا د بودوباش لپاره زراعت ګرځولې ده نو به چې دریاب دې هم کې راشي په دغه غرونو کې داسې کانونه او معادن شته الانسان د ژوند په ځینو دواړو کې مثلا د ځینې احجارو ډبرې دې استعمالېږي د هغو پشکې پکښې استعمالېږي مشتاق پېژنې د یو هره یو بسیلې څخه لکه احاق دا رقم شي دا په دواړو په ټولۍ کې استعمالېږي نو هغه هم د انسان د بودوباش لپاره شو نو هغه هم چې ممد و کومکي د تراش شو واقعا هم تراش که څنګه تراش خو نه دي خلک نه پکښې اوسېږي خو مګر کومک د تراش لپاره په دریاب کې خلک نه اوسېږي مګر کومک د تراش لپاره د دښتې وګرځي نو ګرده ځکه بالا دریاب هم پکښې شامل شي غرب پکښې شامل شي علاقات تراش وګرځول که چا حقیقي تراش ته پکښې کې ګرځي څوک سبب لپاره د چا د تراش د بودوباش د دوام لپاره چې هغه په دوام پکښې دا کوي نو دا خبره هم خلاصه شوه په پای کې حکم دا ښکاره کړی نو فلا اتبعوا ګوره حکم دغه دی فرمایي الناس اوغه یا ایها الناس اعبدوا څخه راشي وکړه خبره چې عبادت وکړي ولې خو خدای دا ده د دې تقاعد نه چې ده د دې لکن په غوږ واورېدله نو په دې دا فلا تجعلوا قسم وګرځوي لله لپاره د خدای پر اندادا سیالان و امثال نور لرګل انداد جمع د ند ده ند و هغه مساوي ته وایي چې د مقابلې دپاره یې یو کفو سیال هغه سیال دا ستا سره مثل دی د سره برابر دی مقابله تفریق یې نه ند هغه سیال ته ویل کېږي چې هغه اوصاف او هغه قوت چې ته لرې دی یې هم لري مګر د مقابلې لپاره هم اماده وي نو اوس ته د دغه بته څخه چې هېڅ خلق نشي کولی نه ته جوړ کړی نه ستا پلار جوړ کړي نه مځکه جوړه کړې ده نه اسمان جوړ کړی ته هغه د خدای سره لرې په مقابله کې واجب نه عبادت یا لمر راغلی د خدای سره په مقابله کې لرې واجب نه عبادت یا سپوږمۍ راکړې د خدای سره په مقابله کې لرې واجب نه عبادت الله د انداد نه مه کوه ولې خو دغه چې د العلم متکشف چې دا کار په بل چا کې نشته دغه خلق په دغو شیانو فلا تجعلوا نوتس واسم وګرځوئ لله خدای اکبر اندادا مقابلات مګرځوئ د انداد معنا که هغه مثل مقابل سره وکړي نو هغه فاقم بالناس داسې امثال چې هغه مقابل د الله وانتم تعلمون هو حال دا چې انتم تستعلمون تاسې پوهېږئ چې دغه خلق دغه څوک دی الله نو چې خلق ټوله ادا کړي په دغه خبره علم هم لري او پر هغه څه د علافات څه شپېږل جوړوي مثل جوړوي دا خبره خلاصه شوه تر دغه ځایه پورې دعوت لتوحید د علاقات الله وصیت دوهم مضمون ته راغلو ما د قرآن کریم بل اهم مضمون دا دی چې د پیغمبر علیه الصلاة وسلام رسالت ته خبره د هغه رسالت رښتونی وګرځي د نبي علیه الصلاة وسلام د رسالت لپاره هم دلایل غټ دلیل غټه معجزه یې قرآن پاک ګورې هر نبي خپل ځان ته معجزې راوړي دي د دې دپاره چې د رسالت ته ثابت شي نبي علیه السلام هم معجزې راوړي دي دپاره د اثبات خپل رسالت مګر غټه معجزه یې قرآن ولې نورې معجزې د رسول علیه الصلاة وسلام د رحلته سره ختمه شي نبي علیه السلام چې کومې معجزې خپل لاس کار کول او مثال ته کول هغه چې ته ایمان وخاص په دنیا کې راحت دنیا هم معجزې نه ختمه شي یوه معجزه چې بعد الموت د نبي علیه السلام هم باقي ده هغه دغه قرآن دی نشته چې د 500 کاله مخکې رحلت کړې دي مګر دغه معجزه پر هغه چې هر څوک د ده په باره کې شک لري دغه قرآن ټول وسیمه پیغام په دنیا کې یو آیات قدر دی ورلک او دغه سخته مقابله لکه د اسلام چې کوم کفار اخیستې ده نو د ده په وس رسوي کاغذ به نوی جوړ کړي ولکې پرېږدي اوس نو نور وس نه رسېږي څه راوغورځو راسي دا آیات مې وکړو بعد مې وکړو اوس په شنو په کموی دی اوس کموي د جهاد آیتونه باید مې وکړو دې ته به نظره اصلاح دا قرآن وایي دې ځان تجربه کړي مګر هغه ناکامه شوله خو زرو زرو حتې ځان تجربه دې علمي کموي خو هغه چې په راسي هغه دلته کوي نو دې ځان تجربه کړي دا ټسټ یې وکړي دا خو نشي کولی چې په قرآن کې زیاتوب راولي د ځانه آیاتونه وباسي په معلومیت اخلاق دې دا کولی وایي دا خو د خدای کلام نه دي دا خو د بنده دي دا د دوی خود ساخته شیان په قرآن کې نشي کېدلی لکه د مثال په دا شنې دانې چې دي لکه هغه پاکو د غویو د اسانه په غاړه خلکو دغه چې اوس دا شنې دانې د مرغدونو په لاره ګډې کې نو د زره ته تېرېږي ده چې په مرغدونو ګډې ته دا شنې شنې دانې د خواوو یا د مثال په توګه ژړ یا نس ته دا د زرو په عین کې ګډې کې هغه الغې کې بالا درګه سره وایي هغه سړي ولا سره دا خو زر نه دي دا یې نس کې دا یې نجي کې دا اړیږي هغه سره زر رجلات د قرآن کریم مثال د بنده و کلام ته لکه د زر ویږي چې دی هره قري د ځان ورواچي نو علما یې دې لا ټوله چې بله دا هم نه
دغه د خدای کلام باندې دغه نه هغه واسطې تمام چې ما بل وخت نه کېږي او دې ته متوجه نه اوس نه بل واسطې هغه دا دی چې امیر د ځل چې کړي غلا دلته کړي کار کړي دلته کار کړي هغه فرض نه غلا کوي هغه چې سټیم خو هغه ناکام ولې خو د قرآن کریم په ضرور حافظان موجود دي هغه راکاږي ګورای ګوره د آیات کوم څه دي اوس د اریان په دنیا کې دغه تحریک شروع دي دا قرآن نو کې اصلاح دي دغه د جهاد ځایونه چې وروسته کې برابر به داسې ګرځي نه جهاد ته داسې تیارېږي نو ما اوس د قرآن کریم په بل قرار قرآن د پیغمبر هغه کامله معجزه ده چې پیغمبر وفات شوی دی د ده تر مرګ وروسته هغه د قرآن دلایل برای دا په حق نه دي چې څوک حقانیت نه منل کېږي چې یو آیات کې یو سورت کې نشي جوړولی نو چې دا د قرآن معجزهوالي او کمال ثابت شو هغه به د پیغمبر رسالت خپله ثابت شي د پیغمبر د رسالت پر حقانیت د قرآن د دې اوس د قرآن کریم حقانیت ثابت دي هغه د رسالت د پیغمبر ثابت داسې علاقات فرمایي وإن كنتم علاوه تفسير في سياسه في ريب فالشك مما بحق كلامك نزلنا مش بتوقفها هنا بالتربية على عبدنا في كل بلدنا القرآن الكريم وجود واحد اسمه يوجد القرآن الكريم هذا موجود ليش لوح المحفوظ اتخذ الدنيا وأسمان ترعى لوح المحفوظ اتخذ الدنيا وأسمان ترعى لا يونس بل جاب الدنيا وأسمان تخذ وغيرها لإشراف الجديد أن الوالدات وهو وقم الجزء فيقرأ بالسوي فهذا فارض أنزلناه في الأخرى الاستعمالية بفعال بالاستعمالية أنزلناه مش فيقرأ نازل في المعنى بالوحي محفوظ منه فالآن ده السربستة فده وصف في كوبي ده السربستة فده تكتب عن راوس ولد المعمول في الدنيا أصلا الدنيا ده أسمان اسمنا لا لا سلام تراكي ده أنا فيقرأ رجل أغلق دري مش تخالف أدوان الدنيا دري مش تخالف وبس يقولي وقت كبيرة زمان هذا جرس خالف ومفكر جرس خالف ومدينة شركة ده دري مش تخالف ده القرآن ماشي ده نزول تشتغل المعمورة التخرافية وبيغلطة يتبع التنزيل بتفعيل بعد استعمالي نزلنا لو استثباح خبر الزحف تبقى أنزلنا أنزلنا تشوف قبل ما نزل نزلنا تشوف فتوقفه كنازل نزلت علاوي في السياس مما هذا كتاب نزلنا تشوف فتوقفه كنازل فريدي على عبدنا تدخل بندنا نوحفوه تشي هم راتبوا في قرد فأصول كتاب عاش وصولكم تتشكل راتبوا في بسهولة الفيوس من مثله سورة نوية من مثله مثل سخر دغس كتاب لك دا مش نازل تدخل بندنا ما تدخل بذكر كلام الجيد سورة فساحات بلاغات ديلري إخبار بغيب ديلري درس يلي سورة كراوة وأدنى سورة القرآن الكريم كده إنا أعطينا تلك وكر سورة وغنى هذا أسرار لا أسكر الله أو قالوا طولك تسرى على بسورة جواز تسرى شيء لذا يا ويوضعوا تسرى وقل إذا بعرفت بكل مقدار شهداءكم أغفل حاميان أغفل مدداران وصرى وغاية يا شهداء مثل معبودان في عبادتك يا استعبدت في رجل أكل في عبادتك شهداء فالبيت اللي سامعني شهداءكم كل معبودان في عبادتك يا شهداءكم أحكمكم مكان تشتبك مغاية غير صدارها من دون الله ما سوى الآلات ما سوى يعني قال يا موجود على طاق وبدأ وحشين الآلات ما سوى مو شهداء الذي لا يغاري سرجان مسيطرة القرآن في سورة يوكي إن كنتم صادقين إن كنتم تشهدوا الصادقين اللي يشتري بالأخبار بعروض وذا كلام بخطاء النبي ذا كلام بنزال الصلاة والسلام يقولوا في كسبه قلت وإن كنتم اتخذ البغى ذات العلاقات إعلام وتوقف كحرف في القرآن الشاكل خبره واسبوع يتغذى وإن كنتم كتابة قريب صندم يقيني بشكارة تكشيد لدي إن خد القارب ومشرع بشيء قابل في الوجود بعدم ناسي متردد هو بس كبنو اسمه لكن في الإسلامي كدار كموس معلومة قانوني واسمه دي يجب يمكن في الإسلامي من وين تدا إنشي قال فبكان قارب الإسلامي وشك قارب هذا قارب تحكير هم الإسلامي قارب تحكير هم الإسلامي وإذا سكر إشكال لا يجوز هذا قارب تحكير ولا في يدي وكذا أول زور يا رب هذا تحكير يا رب بالكلام إن كنتم جاهزين كتشكك مناخذ رياض الشك وكذا شك يا سورة الأقل في سورة اليوم في القرآن الكريم ما الأدنى أدنى سورة القرآن الكريم إن أعطينا لك البركة بدون كذا إعلان القرآن الكريم لا أخذ إرادة السماء في القرآن الكريم شك هذا الكريم فجاء خطبت في جماعة يحرق غريب هذا أنا تقبل يوسف القرآن الكريم في أنا شك مختلف القرآن كذا زال الشك موجود غير تخاف وغير جاء بقى بشكل سجل أخذ على فقط ذلك الكتاب لا ريب فيه فديك الشك مثل زي محل رجل يقول كل ساكت كذا شاف جماعة كيف سقط في أغلى شك في أغلى داخل يعني لو كنت شارك ما يسمع الله ولا شيء.
كدوار قسم ري أو شك فقراجي توجد على فاق نجد تلك ذات المصري سابق الرسمر من المسلمين في الملك فضروا موضع من بيان يلي تسرى فيوس ورشد أصوات كما قسم من مثله بالنسبة لك الدغل ما نزلناه تعمل هذه الكلمة تعلم بغير كتب شكل ضمير يا دستك بمالك بسوط في يفترق فغافوي جاسورك هذا قسم الزفير من مثل بالنسبة لتقهيد بغس بان تحت الله ولك ما شبه كما بدأ جبال السلام راو أغبى دخل رسول عليه السلام رسول عليه السلام بطول الجنة من مدرسة الجنة لما تفكر الجري نيو استاو من الجنة يقول إدارة كان كيف بس نبي عليه السلام هو متسم بغس أنفر سبيتي كيف بس نيوين ونسي يوسرق الجوح فقال بعتها عليه فكور في جوعي فدا بس أنفر سبيتي في ذاك ضرورة أو خلاص بغسي وأدي ولا نصرت وقت الجنة وليس ما بيش بجد عجمي فرسل بغس كتابة ورقار خدايا وتناجي أو ده اختلط فيقدر معجزة ومنه إذا ما جيش بي أمي عربي أمي مو عربي نسلي هم أمي إذا ما نجيك الوصل بين الذي نجيك توليس الوصل ما أنا بس أنا مدرستي ودي من المسلمين ده بدي يجيب شاو شاو تراجع المدرسة يا نزل هذا راجع بالنسبة سمكين ده بس القرآن في سورة الأول شوف فصحت لك ده القرآن ده من ده سورة الكبائر يعني بالنسبة سمكين ده بس بندلة نجارة سمكين لا تفضل تفضل سورة الكبائر ليش جوه معلومة مجموعة بس يعرف أكبر البيان فإن لم تفعلوا تشير الإسلام كان مسجد فإن لم تفعلوا تشير الإسلام كان مسجد ولا يصرف مسجد ولا ولد والجزاء ده تقول نار الجبل ولم تفعلوا نظام وارع أخذ الزاني بسرعه مشاولة فتقول نار التي مدعوة وجريت فلا ما بين سورة المفروعين ولا تفعلوا بالله ما ترزور واجوا شاء الله يجب سراء ولا وانت نسيك ولا وجريت مغير فلا منسك أخذ الزاني نووي إذا حقوا فرقك كما ينسي كما الزوكات الزوج زرع على أكثر من راتوك يوصرف نفس الجوائي فإن لم تفعلوا تفيد إسلاحات نفس الجوائي القرآن نفس الجوائي ولا ولن تفعلوا أي تتكلم ولا بفضل الله قالوا لا ترى نفس وقد تكون عدوية النار بأورة التي هذا أور وقود وجبل وزي هذا الناس وخرجوا والتجارة والدنيا هذا أغا ورثة الله وإسماعيل والخير أو الطهاري كذا بدي أبي نسانان كالوجه تركت السامال كالوجه قيس معلومي كالوجه أغا هذه خاشي بولي شهوار دوار غور فضل يكون هذه خاشي وخسارة كمن شيء كتاب الكبير وغطس بالوجه الشيخ رجل عليك دور الله في أدن في بأمه الله وجد دور الله كالوجه تركت كفاره الإنسان وأصله قوة تركت الإنسان يبكي الوجه كارو بيرو جبري يبكي الوجه كارو في تفريق دوار بيرو يبكي الوجه تركت الشكاري عشان هذا أصله دائما بعد عرف الإخوان هذا دون شيء الوجه مدعو ورد ذات مسك فهو دور بشارة فارغ الله أعدت للكافرين أعدت له أمادا سوي للكافرين وقال الكافرين خاصة كافرة قال الله أمادا فجد في وجه من كتب تلك الوجه لم تحارب الاختصاص وتجيل لا تخدم ملكية لا تجيل نساء براوي والمؤمن ودولك تنوي يقول الله هو خاصة قال الكافر أمادا لا سوى منك بناي شمال إيمان جرال شاسين بناي الكيف سنوي كل سلامنا فاتن ويرجع ذاتي يوم تلك علاقات وعدت والإعداد تبي أمامية خاصة كثيرة فارغ فارغ أمامه لأن لما نشوف مؤمن بنو داخلي المؤمن بقار من جواسر يمكن يكون يو أمامه يرجع يساري تبي وعدت للكافرين لأن قال الاختصاصي من مؤمن بعد مباراه نسي مؤمن كأكثر بناء الكل يأكل بناء الكل ما إيمان له ولا فأنا لك كذا فار أمامه بيقول كذا فار كل التقييم من قبل ده صار هو نور جوسي خلك كذا بارد فتبدا في سزا واحده كل بس كده بس قالوا ده راس انا بقول معلوم مش مالي انت جنجال ده مش هو كده انت هم قرب اصلا امانه ده صار ده شاهد ده كان صار شاهد ده كان كده فعلي ده حي مش هسه وجهه فتكتب كل شيء كل ما فاكر فاكر دي كده كنا علاقات انا بس وده اول صحراء او دخول فهم شمالي كما هذا ايش بقى التدين نؤمن خلاص يصبر يعني في القرآن ونمر فشكل ظاهر نفي لأن بس بطارة الكعب بطارة أول بطارة أقول الحجارة تكتبها بالتولية رقم نبع أكبر هذا كريم أو دخول صحوار من هذه أو دبارة الإنسان الشاملي فده لديه كتب دبارة براد مفسر رحمة العالمين هذا والتجارة تتحمل بكار مرة تشويش يقول أنا فورا كتابة كلمة تجدي وتحمل دغاء تكامل بارك ده بتشويش شامالي أنا حجاري في مراجع مشابه في الوجه اسمنا فجبه الشخص بيقول لك دغاء وجب أو
بريدي داخل بريدي كولية ده بريدي كولية ده بريدي فرقيتم يا خداء وكيد كولية الناس ولا نريد ده بريدي نسبة يبقى وأجد الله وجل له أمر بشرعه يقصد التجارب اللي مختصة في الإبارات أنا مرة الغرب أرسلت ياخد التوظف الغالي تخليه هذا حجارات توظف بالنسبة ليه يا ده حجارات خمرات بيجيب دبارة مرات وأجفاله وده أشياء يا ده حجارات خاص أغلى بس يا يواجه بيجيب سوى كان يا ده حجارات مطلقة عام والله ده تفكيك تدعميه بدرجة وريد يقول إشارة وتستجد ياخد أحيانا بدرجة نفس الكذلك رغبنا بدأ أحيانا بدرجة نفس الدليل لألا يتروج ودبارة أو إنسان يعهو الحبادان واسمه إشارة في المؤمنين كلام في الجزارة الخيرية الجوهر واسمه المؤمنان الرجالة وشاكب نجاة الإسلام بإشارة هو معنا ذلك عند القرآن في الاشتغال أخراج القرآن إعداد البيان في الفتاات والناس يغفر في ذوق الناس يقول مختارون باستخدام كلام من الأخلاق الإمام راوي وعند الصالحات أو عمل النبي في الداخل الأحد المعلومة سجال موجود وراء ما نسوى عن الإنشاء الإخلاق وحدانية والتسليم مباركات تشراويس الله وإنه وبشر زي الوقت إيه في ذنبرة الذين لهم تسامح آمنوا شعره مؤمن تزيد الله ويا وجه إيمان أمره ولي عمل صالح يأم كل يجتك المنذر والجس ولا حج نقاس لا يقبل كثير سبيل وزوك سكر مؤمن يم فلا نقدر إذا نحن ولا لذلك إيمان سلسل بالخزروع كلام ويقف أغلي عن إيمان راولي وعند الصالحات أو عمل النبي فريد كل خبير زي وقت أمنا وجه خبرة بشكل فهم بطار بالجنات ليس بيجي كلمة المتوجهة وبشر خش خبري والواو وزين والواو على الجنوان خسام من تحت أشكال هذا لا يتركب بالإنسان بالمشروع فيجي الأنهار والمياه فكم ركب وليه الشجوع وليه الشستاد العصير وليه الشستاد النجوم الشستاد الشراب الشستاد بغى طول الوجود بالفعل عن الدليل فبغى درخت بعد الوجود كلما رزقوا أو شان بكاركن كلما هرب كلما بتكرار بعد خبر جاو سياسي أروى رزقوا توريس وتوريس مؤمنان ولا تعمل صالح كل من هذا لغد أن تدخل من ثمرة في يوم يوم رزقا فرزق الله رواك والشيء شديد هو جواب يتبحث الله رواك وجدنا تكشير تركه بأرف لا حاول ديوان ورد حاول يقول كلما سروا كلما أرف رواك شو وجدنا الجواب يقول خير فرزق الله رواك والشيء قالوا كذا أرواك ديوان وهذا ذاك أنا زي أنا من هذا رزقنا شمرت فرزق والشيء من قبل البحر لما حصل الجنات ثم تشرك والجلال والتحت فيرمي ويراه فأنا بعد ذلك توجه سيقول لا تفسير الجنة والجنتان فيقول أبرار الإنسان ثم مالتاو ليش مالتاو أنا ذاك ما غوص مخلوق ولا بحكي لكم لي يا أخواني لذلك مالتي وغوران سريوش أهم مالتي رجال مالتي رجال لكن مالتي أخواني فإذا مالتي تصير فإذا ذاك أغوص أوصله هذا كلمات تشبيه هذا الإنسان يقول أمان بلد لا غفت هذه الأناس ركب وبلد هذه الأناس ذات المعروف الأناس ركب هذا شيء يقول عن خمسين بس دار المرة تروح من الجلاي لا تختار بساكرية وبتاع لا تبان يقول إنه عين حد نفسها رسول عندك ما صراحة هي زي وش بنات ولا هذا شيء يقول عن كل كم شيء هذا كان هذا ساكرية هم بداية ياو إذا من قبل كمان هذا وتفكر من قبل بمكة فجرت مش ولا يروح تأخذ ما وراء وانت تشيل ذلك أغبر رأيش ولا ما تشرب الجوات يجد أغرى كم يدك في الدنيا ودنيا تشتم أنار بينك أخذت شيء أنار بينك ولا تأخذ أغس أنار بينك في الدنيا كما تقول تقولون ولا ما تشيل في الدنيا في الدنيا لما تقول في الدنيا لا لا كما في الدنيا تقول هذا شو في أغلب الدنيا ده أنار تشتم في الدنيا وزمان تقولك ليس الباب متوجه من تقول سر بركة ما تشيل شديد ومش تقول سر كرسي من قبل بمكة فجرت شعر مكة ما فرضها فتدفع عني أغلب كم يوم أغلب كم يعني من قبل دائما الناس توصل بنيات حولها لا هذا الدنيا من الله ما خبرت فيها غير كان فيه من قبل كان يريد الدنيا جزاء ذاك الوجود يا اخي لا فعل هذا الدنيا ولا كان هذا شيء يخرب بعض الناس او بعض الناس لا كما جران هذا كان قبل ولا الدنيا كم يقول اشكاس وذا وقت في الاسريه هي الدنيا ما خلوا يعني هذا كان يا ويش فجرت من مخلوق الأغرق كان يوم فجدوه تجيب كم يدير حق اللي أنا بعد تقول تكسب دعوة مثل ذلك خرج يوم لا خبرت عني أهم واد ذاك الآخر كان محدود بعد ذلك وجود به متشابه أنا وجود به بركة وجود به بدل من يوصل متشابها كرمات
رنقنا فضلات ما زي بسات في العلاقات رنقنا فضلات الإنسان بدو بس بقى بجاوز راس هذا شاف لا ما تلك سيا خمسة بلا جماعة تلك خمسة بلا جماعة تجاوز خمسة شكل يلي أخذ من يارك أمر كان دي وده ترى وجود ترى فكر وجود كذا من يقول يسكر من شاجنا فرموا ده يقول بالناس كارهم يطلع من ضرورة تقلب جماعة بعهونه فبعهون كده الجرس لاني وجيرة واني أو دار الشيء بعض الشيء السائل وبعض الإنسان يشتاق يشتغلني نوع وده يوسف في أراضي البلد هذا سنين يصير رقم كبير هنا فضلات اللي قبلنا قبل الجلاج لكن وخذ ناس كابوس برضو نفسي مسخن برا بس كور كاجلو شعار كور كاجلو في على بعض وجرات البلد أول كور تبع بعض فكان شعار الإنسان قد يكبر هذا في كور كاجلو كور كاجلو ريح الآخرة خابي أرد على بعض لازم أغاري واسع ونكبر الله مش نشنا بعض قصير السيدة فيه كارو سألهم كاس أغني يوي شربون يفضلات وقمنا يفضل بس يوم شهوات كافات الإنسان غير شهوات وجود إذا قد تقول هي كان معنا سوري على غير البروي ولا هم كفارة الوجود من نامش إيمان رأوري عم بسالي تكلم فيها مدارة جربيك أزواج مخيرين أزواج جمع الزوج للزوج تسري وجوريه كمان الله وجهه فرض وجورانية في الدنيا كما تسمى جدد خاص دلوقتي أزواج بلان مربوط بخديري وتوتي أو أمسن أزواج بيجيب حيث بيجي بني فاسي بلد وشيدي لا ركبي على المطهرة ده تاكتا كيف تعرف كذا تقول لسه ندو وحي زنا ستا ندو موت فاستا نعمل كيس أنا براسي بس إيش لا نستا مطهرة على أساس فاتورات إيش شو جبال في جابوا مطهر بالفرع فاتورات فشو شو ما بعد الشيء مرة بقى يكون كور مرة بقى أما الناس كانوا سنيين سافر سافر كل أما إن جاني ده غير كذا يحلو درجة ده ما إن جاني مرة كل ده جماعة سنين ده هم سرقة الشيء بارنا كإنسان داوام بسي شيء شانش فيه لاش بنديره ولا كذا شانش إذا شان بقى تمام ده كافله يوكل يلا لكن شانش بده بنديره بل عند شانش في ساس على وهم فيها وهم فيها فتأجر خالدون لها نيش تفارج على إذا بنعمة في سواء كويس تسير فجأة شاف الإشارة الله والإشارة منك الله واحد جنالي أو بخطاء رسول القرآن السابق الذي أخذها بسافجده فأباء على رسول وبشر بالجنوب وتزيد وكذا نعمة شذا مسجنا كنا شو وجدك شو بني أو دغرة كم يوي أو دغرة كم شذ بشوف صفات ما لفظ مطهرة وبلا فعل سافج نبي بالياء خير الوادي أو بالياء اسم الجنس والشرف أو قصيدة فائق غف على دغرة كل ده سجارة وجه الكراهية زايدة شوف على كل تسوح مثلا